الرحمن الرحیم پرون مایکروسافټ ایکسل شروع کړو د ایکسل صرف موږ او تاسو انټروډکشن کړو انټروډکشن دا معنا چې وربوک څه ته وایي کالم څه ته وایي رو څه ته وایي اول شروع اخلو د فایل مینو نه فایل مینو کې ګوره ټولې خبرې تکراري دي او پرنټ کې اپشن نه وی دی خو د دې بل له خاطر هسې یو تکرار پرې کومه ګوره فایل مې په دا اپشنونه موږ او تاسو سره ورډ کې هم شته ایکسل کې هم شته او پاور پوینټ کې شته کم اپشنونه لکه مثال نیو اوپن سیو سیوز همداسې مثال کلوز همداسې مثال په طور اکاونټ همداسې راځو ایکسپورټ انفو دا ټول اپشنونه هم ورډ کې شته هم ایکسل کې ګوره ورډ کې چې دا نیو دی نیو په ذریعه موږ څه نوی کولی شو ډاکومنټ په ایکسل کې د نیو په ذریعه موږ څه نوی کولی شو وربوک د ورډ کې د اوپن په ذریعه موږ یو سیف شوی ډاکومنټ څه کولی شو اوپن کولی شو یو سیف شوی ډاکومنټ او په ایکسل کې یو سیف شوی وربوک موږ څه کولی شو د اوپن په ذریعه خلاصولی شو یعنی که څوک سبا دا څوک پوښتنه وکړي چې نیو څه کار کوي په ایکسل کې داسې ونه وایي چې نوی ډاکومنټ نیو په ایکسل کې د نیو په ذریعه موږ څه شی اخیستلی شو نوی وربوک اوپن په ایکسل کې څه کار کوي د اوپن په ذریعه یو سیف شوی وربوک څه کولی شو خلاصولی شو د سیف په ذریعه په ورډ کې یو ډاکومنټ سیف کولی شو او په ایکسل کې څه کولی شو یو وربوک سیف کولی شو سیوز ته راځم کلوز څه کار کوي د کلوز په ذریعه ورډ کې یو ډاکومنټ بندولی شو په ایکسل کې څه بندولی شو وربوک سیوز څه کار کوي په ورډ کې په د سیوز د لارې یو ډاکومنټ په څو نومونو په یو ځای کې ثبتولی شو او په ایکسل کې یو وربوک په څو ځایونو کې په یو نوم یا په یو ځای کې په څو نومونو ثبتولی شو صرف کم لغت بدلوي ډاکومنټ په ایکسل کې څه ته بدل کوي وربوک نور هماغه کارونه دي لکه اوس ګورئ مثال زه دلته راځم دا اوس ما سره ګوره بلینک وربوک شو دا ما سره بوک څو دی بوک 2 نو زه فایل مینو ته راځم نیو ته راځم په بلینک وربوک باندې کلیک کوم ګوره څه شی شو بوک 3 یعنی وربوک د نیو په ذریعه موږ څه نوی کولی شو یو وربوک نوی کولی شو وایه د نیو په ذریعه یو وربوک موږ څه کولی شو نوی اخیستی شو ورکه به نوی ګوره وربوک سیف څه کار کوي د سیف په ذریعه وربوک موږ سیف کولی شو مثال که تاسو دلته څه لیکلو کوئ مثال ما ولیکو هیلو کنټرول انټر زه غواړم دا وربوک سیف کوم نو فایل مینو ته راشئ په څه به کلیک کوئ سیف کوم ځای کې سیف کې په دې فولډرو کې سیف کې یا مثال خپله ورته یو ځای مشخص کې سیوز دا وظیفه ده یو فایل په یو ځای کې په څو نومونو ثبتوي یا په څو ځایونو کې په یو نوم ثبتوي کلوز څه کار کوي کلوز موږ او تاسو سره وربوک باندې ګوره ډونټ سیف ګوره وربوک کلوز شو کنه اوس دا وربوک زه باندې ګوره کلوز ګوره وربوک 2 کلوز شو کنه وربوک 1 کلوز کوم کلوز ګوره کلوز شو کنه اوس نو وربوک چې اخلم فایل مینو ته راځم په څه کلیک کوم نیو او نیو کې په څه کلیک کوم بلینک وربوک اکاونټ د لارې موږ کولی شو د پروګرام څلور خواوې رنګ چینج کړو دا په ورډ کې هم شته دی ویلی مو که نه په ایکسل کې هم هماغه کار کوي ایکسپورټ هم تاسو په ورډ کې ویلی چې څنګه پی ډي اف مې تشریح کړی و که نه پی ډي اف کې یو د ورډ فایل څنګه سیف کوو همداسې په ایکسل کې هم د پی ډي اف فایل چې سیف کوئ ایکسپورټ ته به راځئ شیر مې په ورډ کې ویلی انفو کې تاسو وګورئ همدا اپشنونه و که نه یو پاسورډ څنګه ورکوو انکرپټ وذ پاسورډ یو دا دواړه اپشنونه پکې نوي دي دا اپشن موږ او تاسو بیا دلته په ریویو ټیپ کې لولو دا د پروټکټ شیټ او پروټکټ وربوک هلته مې پرېښودله دا اپشن هم تاسو په ورډ کې ویلی و که نه چې کله یو وربوک تاسو ډایرکټ بند کوئ سیو یې نه کوئ هغه دې نه خلاصولی شو پراپرټیز هم ویلی وه که نه چې د یو فایل وربوک باره کې موږ او تاسو معلومات لیکو په ورډ کې مې دا تشریح کړی دلته ټول لیکل کېږي یو پکې شی نوی دلته راغلی دی براوز ویو اپشن براوزر ویو اپشن ګورئ براوزر خپله څه ته وایي براوزر څه ته وایي چې دا کوم سافټویر کې موږ د انټرنیټ صفحې اوپن کوو دې ته څه ویل کېږي براوزر لکه اوس ګورئ ما سره دلته مثال دا براوزر دی دې ته ګوګل کروم براوزر وایي چې کله تا سره نیټ وي ته غواړې یو انټرنیټي صفحه خلاصه کړې چېرته به راځې ګوګل کروم ته به راځې یعنی موزیلا هم شته نور هم شته دی دا بعضې هغه کې دی که نه انسټالې وایي که نه پوه شوې صحیح شو
دا څه کار کوي براوز فار ویو ګورئ دا د کانکور نتایج ټول دکې جوړېږي اکسل کې څنګه جوړېږي مثال د شاګرد آی ډي نمبر ولیکي نوم یې ولیکي مثال په توره فیلډ رشته یې ولیکي مثال کم ښار ته کامیاب شو کم یونیورسټي ته او څومره مارکس یې اخیستی مثال آی ډي نمبر 1 احمد دی مثال فیلډ کم فیلډ ته کامیاب شو کمپیوټر ساینس ته کم ولایت ته مثال کابل ته صحیح شو کابل کې مثال کم پوهنتون ته کامیاب شو کابل یونیورسټي ته مثال څومره مارک یې اخیستی مثال 300 دا ټول ریکارډونه دوی داسې انټر کړي بیا څه کوي بیا دا ریکارډ چې انټر کړي دا غواړي د انټرنیټ له لارې دا ټول ریکارډ داسې انټر کړي بیا دوی انټرنیټي صفحې ته خیږي خپل ویب سایټ ته خیږي خپل ویب سایټ ته څنګه خیږي راځي فایل مینو ته راځي دلته راځي په څه کلیک کوو براوز ویو آپشن په ده کلیک کوي دلته څه کار کوي مثال هغه د ویب سایټ اړو کې ښه په پارامیټر باندې کلیک کوي په ایډ باندې کلیک کوي دلته د خپل ویب سایټ ادرس څه کوي انټر کوي چې کوم ویب سایټ لکه د وزارت تحصیلات عالی سوي مربوط وي هغه ویب سایټ ادرس چې دلته کله ولیکي دلته ایډ شي اوس موږ ویب سایټ نه لرو کنه بیا شو باندې هغوی څه کار کوي هغوی د هر یو کس ته مثال د هر ولایت یا مثال د هر رشتې د ځان ته شیټ اخیستی نو دوی د دې ویب سایټ نه څه کار کوي دا ټول شیټ شیر کوي غواړي چې دا ټول وربوک شیر کړي نو دلته څه اخلي هغوی څه کار کوي چې غواړي دا ټول وربوک شیر کړي یعنې وربوک کې چې څومره شیټونه وي دا ټول په دې ویب سایټ شیر شي او نو دوی څه کار کوي دلته راځي څه اخلي انټایر وربوک که غواړي شیټونه مشخص شیټونه شیر کړي نو څه انتخابوي شیټ کم شیټ اوس وګوره موږ سره 2 شیټه دي که نه او دواړه راغه که نه چې کوم غواړي شیر کړي هغه ته چک لګوي او چې کوم غواړي شیر نه کړي هغه نه چک ایسته کوي آیټمز څه معنا آیټمز بیا نور اپشنونه دي لکه ټیبل شکل کې ډیزاین ورکړي لکه مثال اوس ګوره دغه ډیټا ته زه ټیبل ډیزاین ورکوم ټیبل تاسو دلته لا په ورډ کې ویله خو په ایکسل کې هم نه دی ویله انزرټ ټیبل دا ټیبل سټایل ورکړي غواړي چې دغه ټیبل دا کوم ډیټا چې ټیبل سټایل ولري هغه ډیټا صرف شیر شي نو دوی بیا دلته څه کار کوي راځي دلته څه اخلي آیټم کې څه ته چک لګوي ټیبل ته نو په دې شکل هغه څه کېږي شیر کېږي بیا دې اپشن کې څه مشکل شته خو دا موږ او تاسو په درد نه خوري خو صرف چې کله کوم ویب سایټ ته ډایرکټ د ایکسل نه معلومات ورکوئ بیا به دې اپشن نه کار اخلي ښه راځو پرنټ ته پرنټ کې ګورئ په پرنټ هماغه د ورډ غوندې ده دا اپشن هم ویلي ورډ کې کنه چې دلته موږ او تاسو پرنټر انتخابو چې کله څه لیکل چاپو دلته څه انتخابېږي پرنټر کاپیز مې درته ویلو چې مثال اوس دغه یو ورقه ده څو کاپیانې ترې وباسې اوس د سیټینګ کې لږ شیان نوي دي دا په ورډ کې نشته دی اول څه ده پرنټ اکټیف شیټ ګورئ موږ او تاسو سره څو دانې شیټه دي 2 زه غواړم چې دغه اول شیټ کې څومره ډیټا ده صرف دا چاپ شي په دې اول شیټ کې چې څومره ډیټا ده صرف دا چاپ شي لکه اوس خو 2 شیټه دي که نه زه غواړم چې د اول شیټ ډیټا صرف چاپ شي نو تاسو وری شئ پرنټ ته او پرنټ کې به دلته څه واخلئ پرنټ اکټیف شیټ او په څه به کلیک کوئ بیا پرنټ چې دغه اول شیټ کې څومره ډیټا ده صرف به داسې کېږي چاپېږي که هغه 10 ورقې که 20 که 1 که 15 ورقې ټولې به څه شي چاپ به شي بیا بلې څه لیکلي پرنټ انټایر وربوک انټایر څه معنا تمام دغه شی یاد وساته انګلیش ګوره انټایر لغت چې کمپیوټر کې ګوره هول او ټوټل دومره نه استعمالیږي دلته کوم لغت راوسته انټایر څه معنا هول یا ټوله مثال ته غواړې اوس په دې شیټ کې وربوک کې ما سره څو شیټه دي 2 دې 2 زه ورته یم چې په دې وربوک کې څومره شیټونه دي هغه کې چې څومره ډیټا ده ټول راته چاپ کړه نو تاسو به دلته څه اخلئ پرنټ انټایر وربوک شیټ دواړه کېږي یعنې په دې وربوک کې لس شیټه دي تا سره په لس شیټ کې چې څومره ډیټا ده په هر شیټ کې چې څه ډیټا ده ټوله ته غواړې چاپ کړي نو بیا به ته دلته څه اخلې پرنټ انټایر وربوک اوس مثال دا پرنټ سلیکشن ګورئ څه معنا پرنټ سلیکشن انتخاب شوي لیکله مثال زه غواړم اوس دلته ګورئ ما دلته لږ نور لیکلم اضافه کړه مثال دپاره صحیح شو زه غواړم چې صرف دغه ریکارډ زما چاپ شي دا صرف دا څه شي چاپ شي نو تاسو به څه وکئ فایل مینو ته به راشئ پرنټ ته به راشئ او دلته به څه واخلئ پرنټ سلیکټډ آیټم پرنټ سلیکشن چې شی پرنټ سلیکشن او پرنټ سلیکټډ ټیبل څه ولې راغلو ځکه دلته زموږ سره ټیبل شته که نه
که ته غواړې چې ګور لکه مثال دی ګوره ډېر زبردست کار دی اوس دلته ګورې تاسو لیکل کړي دي مثال دلته ما څه لیکل وکړه دا لیکل د ټیبل سټایل لري او دا لري که نه زه ورته یم هغه ډیټا چې د ټیبل سټایل ولري هغه راته صرف چاپ کړه نو تاسو بیا دلته څه اخلئ پرنټ سلیکټډ ټیبل لکه اوس ګورئ دا د مکتب جدولونه ګورئ ټول اکسل کې جوړ شوي مثال روزمره چې موږ اوس تجربه ده چې مثال څه کار وکړو څنګه ونه کړو ګورئ شوکې دي مثال ګوره اوس دغه شوکې په اکسل کې موږ جوړې کړي دي دا ګوره اکسل کې اوس ما ته وایي اوس دلته خو مثال ډېر نور خواته لیکلم که چېرته وشي دا زه وایم چې صرف دغه راته چاپ کړي دا راته څه شي چاپ شي نو موږ دا څه کوو هو دا موږ انتخابوو فایل ته راځو پرنټ ته راځو او دلته ورته څه ویو پرنټ سلیکشن یعنې اوس ګوره د دې مثال لیست درکوم دا د کوم سیم شوکې دی شوکه ده د پنځم ته باید څو شوکې چاپ شي 14 ځکه 14 مضامین دي اوس په یو ورقه څو شوکې ما جوړې کړي 2 نو دا څو ځل باید دا څو دانې باید چاپ کړي چې 14 شي 8 ورقې باید چاپ شي که نه په یو ورقه څو دي 2 او دلته به 8 ورته ولیکئ او پرنټ باندې به کلیک کړئ خو دلته به څه انتخابوئ پرنټ سلیکشن یعنې دا څه چې مې درته انتخاب کړي صرف دا راته څه که که ډایرکټ ورکړې مثال دلته وګوره دلته دا ټیبل بلې صفحې ته هم لږ راغلی دی بیا دا هم درته چاپوي نو زه یم چې نه زما چې څومره ریکارډ په کار څومره چا په کار دی مثال دغسې پورې کسان چې دومره زما په کار دی دا اضافه مې نه دی په کار نو که ته دلته دا انټایر وربک انتخاب کې ده نو دا خو ورته اضافه هم چاپوي که نه چې کوم موږ نه دی انتخاب کړی زه یم چې صرف انتخاب شوی چاپ شي نو څه به واخلئ پرنټ سلیکشن اوس دې ټولو مثال هم در کوم ګوره دلته وګورئ نتایج سال 13 98 ګوره دا جدول دی نتایج داسې جوړېږي دا ګوره اکسل کې تیار جوړ شوي ګورئ د هر شاګرد داسې ریکارډ رسېږي دا به معرف ته وړل کېږي چاپېږي اوس وګورئ په هره ورقه څو کسه راغلي 3 کسه اوس وګوره مجموع څو کسه دي مثال په طور دلته ریشه دا ګوره دا هم دي دا محرومان دي دلته وګوره تر دې ځای پورې دی تر کوم ځای پورې شو تر دا اوس ګوره یو شیټ دی ګوره په دې یو شیټ کې څه اخیستي جدول نتایج یو شیټ کې جوړ کړی په بل شیټ کې څه جوړه کړې اطلاعنامه په بل شیټ کې راشه ګوره څه جوړه کړې څه شو خلاص نتایج جوړ کړی ګوره په بل شیټ کې څه جوړ کړی دی شوکه اوس وګوره په دې یو شیټ په دې یو وربک کې څو شیټې اخیستي 4 نو تاسو هم سبا داسې نه کوئ چې یو ډیزاین جوړوئ ځان ته وربک نه شیټونه نه کارلی اوس ګوره موږ څه کار کوو دا چاپ موږ دو طرفه کوو ما ته وایي چې دغه اول ورقه کې دا چاپ کړه نو زه دا داسې انتخابوم دې ځای پورې څه کوم انتخابوم او دلته ورته یم چې پرنټ کا او څه راته پرنټ کا انتخاب شوي لیکل دا انتخاب کوم پرنټ کوم دا یو مخ چاپ شي پرنټر کې دا بله مخه داسې تاو کړو بیا بلې صفحې ته راشو دې بلې صفحې ته راشو دا هم همداسې انتخاب کړمه او دلته راشم بیا په څه کلیک کړمه پرنټ چې شه سلیکشن سره پرې خلاصېږي دا ګوره ډېر مهم اپشن دی دې جدولونو کې دا چاپ دا اکسل کې ډېر په درد خوري او که اوس راته ووایي چې دا ټول وربک انتخاب چاپ کړه لکه اوس وګوره دې وربک کې څو شیټه دي دې 4 واړو شیټو کې چې څومره ډیټا ده ټول چاپ کړه نو تاسو بیا دلته څه اخلئ پرنټ انټایر وربک او که ما د صرف وایي چې دا جدول نتایج دا شیټ صرف چاپ کړه نو زه به بیا دلته څه اخلم پرنټ اکټیف شیټ خو خیر دی خو دلته اوس وګورئ دلته راشو کلیک کوئ دا څو ورقې دا وربک دې کې څو ورقې دي موږ سره ګورئ څو ورقې ده 22 څو ورقې ده دا شیټه 22 اوس که ما ته ووایي چې د یو نه چاپ کړه تر 10مه ورقه پورې نو دلته وګورئ څه لیکلي پیج د څوم نه تر څومه پورې د یو نه تر 10مه به ولیکم لکه ورډ غوندې دا نه دی چې هره 5مه 6مه نه ده کې به داسې چاپوئ مثال غواړي 5مه نه تر 6مې 5مې نه تر څومه پورې 6مه پورې صحیح شو ورډ او اکسل ګوره فرق کوي ورډ کې موږ داسې کولو که نه 5مه 10مه 14مه هغې کې اکسل کې دا نه کېږي په کولیکټ پوهېږئ وایي عرفانه کولیکټ څه کار کوي پرېږده چې عرفان
استاد کریکټ صحیح کولیکټډ هغه کریکټ نه کولیکټډ لکه یو میواره په کار ده نه پرې چې دا و یو نه تر اخره پورې صحیح ورغ کې دوه دانې چاپو یو نه تر اخره پورې څومره شي هغه کې اچھا کولیکټ ګورو استاد داس د یو چاپې دوه چاپې یا درې چاپې صحیح ورغ کې څو دانې چاپو دا سبب کار دی صحیح ما ګوره ویش ورکې دي کنه ته غواړې چې منظم شکل کې د دې ویش ورکو لکه مثال 3 جدول نتایج جوړیږي یو مکتب یو ریاست یو وزارت نو زما 3 نکلک په کار شو کنه 3 نو که کولیکټ انتخاب کې یو نه بچاپ شروع شي تر ویش بیا به یو نه چاپ شروع شي تر ویش بیا به یو نه چاپ شروع شي تر ویش منظمه طریقې سره دا څنګه چل دی ویش ورکې دي کنه یو ورقه ویش جدول دی نه یو جدول دی د ویش ورکې دي ویش ورک کې مثال د 100 کسو ریکارډ پروت دی استاد ته وایي چې دا یو جدول معرف ته یو مکتب ته یو ریاست ته دا جدول باید 3 ځل چاپ شي کنه نو که ته کولیکټ انتخاب کې نو کولیکټ څه کار کوي یو نه تر ویش یو ځل یو نه تر ویش به یو نه تر ویش به یعنی منظمه طریقې سره په نوبت څه کېږي چاپیږي او کار کولیکټ انتخاب کې اوله ورقه به 3 ځل دویمه دریمه څلور تر ویشتمه داسې په نوبت به اوله ورقه به 3 ځل چاپ کړي بیا دویمه بیا دریمه بیا څلورمه بیا پنځمه بیا شپږمه بیا یو مشکل دا دی چې ته خپل چپټر څه کې منظمه به جدول بخپل څه کې مثال شوي شورک کې د پیشپګش کې د پی 15 کې د پی 30 کې د پی 30 کې دغه څه خپل څه کې جوړه نو ټول نه ترتیب کوم یو دی کولیکټډ دی خو ورکه پورټریټ او لینډسکیپ او دا جدول پورټریټ سټایل کې چاپ کیږي کته غواړي لینډسکیپ چاپ کنه ګوره لینډسکیپ په دې شکل کې او کته غواړي پورټریټ دا والا پورټریټ پرینټر کې کوم ورکه شاورکه باندې دلته انتخاب کې کسٹم مارجن څه ته وایي د دې ورکه څلور خاطه سوی مارجن می تشریح کړه په ورډ کې کنه مارجن سایز څومره پکار دی دا نو سکیلینګ اپشن څه کار کوي دا به موږ تاسو دلته لولو دا وګوره پیج لیاوټ ترې شل تاسو ګروپ ته سکیل ټو فټ دا به عملته موضوع ده الته تشریح کیږي یعنی ګوره ورډ او د ایکسل فایل مینو کې صرف څه فرق یو دا چې یو دغه اپشن نو فرق یو دا سکیل اپشن فرق ده دا مونږ ویلو یو په انفو کې دغه اپشن فرق نور د ورډ او د ایکسل ټول اپشن نه یو رقم دي نو فایل مینو څه شو خلاصه هوم ټیپ ته راځو